د رحمت الله نبیل او حنیف اتمر ترمنځ تازه جنجالونه او پیغامونه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د نبیل څرګندونو ته د حنیف اتمر تون غبرګون تورونه بې بنسټه، دروغجن او له شرمه ډک دي. د بهرنیو چارو پخواني وزیر د رحمت الله نبیل وروستیو څرګندونو ته تون غبرګون ښودلی دی او هغه یې بې بنسټه بللې. هغه په ایکس پاڼه لیکلي د امو تلویزیون سره په مرکه کې د ښاغلي نبیل تورونه بې بنسټه، دروغجن او له شرمه ډک دي. نوموړي زیاته کړې دغسې کوم څه نه دي پېښ شوي، دا یوازې د هغه په ذهن کې جوړه شوي درواغ دي. هغه ویلي دي د سمو اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسي یو مهم اصل دی چې ان په سیاسي سیالیو او رقابتونو کې هم باید رعایت شي. هغه د خپلې لیکنې په وروستۍ برخه کې لیکلي ښاغلي نبیل د دغه اصل په رعایت کې خام مخینه نه لري او په تیر کې هم دې ته اړه شو چې د هیواد حیاتي مسلو په اړه د خپلو ناسمو اطلاعاتو په اړه د رسنیو له لارې له خلکو بخښنه وغواړي. د درواغجنو اطلاعاتو خپرول نه یوازې دا چې سیاسي لویوالی چاته نه ورکوي، د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هم د ستونزو په حل کې مرسته نشي کولی. تر دې وړاندې ښاغلي نبیل یوې رسنۍ سره د مرکې پر مهال حنیف اتمر تورن کړ او ویې ویل هغه مهال چې ښاغلی حنیف اتمر د ملي امنیت شورا سلاکارو د حمید ګیلاني سره یو ځای هڅه کوله چې له انس حقاني سره وویني چې زه ورسره همغږی نه وم. له هغه وروسته چې انس حقاني د باګرام زندان ته ولېږدول شو، ښاغلي اتمر د ځینو پاکستاني کړیو سره یو ځای هلته ورغی او له انس حقاني سره یې بیا لیدنې کتنې لرلې. تر دې وړاندې ښاغلي نبیل یوې رسنۍ سره د مرکې پر مهال حنیف اتمر تورن کړی چې یو تن چې د پاکستان د استخباراتو سره په تړاو نیول شوی و، د هغه مهال د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په سپارښتنه له بنده خوشي شوی و. خو ښاغلي اتمر په خپل غبرګون کې دغه تورونه درواغجن او بې بنسټه وبلل.